داسې وشوه. د دې پس منظر دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نجران عیسایانو ته یو خط ولېږو. د نجران عیسایانو ته نبی علیه السلام یو خط ولېږو. په هغې خط کې ورته درې خبرې ولیکلې واضحه. اولنۍ خبرې ورته دا ولیکله چې یا خو اسلام قبول کوي، صحیح ده، او که اسلام نه قبلوئ نو بیا څه وکئ؟ جزیه ورکئ، اسلامي ریاست ته حکومت ته ټیکس ورکئ، بس تاسو بیا آزاد ګرځئ، تاسو به زموږ په پناه کې. دریم دا چې که اسلام هم نه قبلوئ جزیه هم نه ورکوئ بیا جنگ ته تیار شئ. بیا جنگ ته به دغه اسلام دعوت ونو بیا جنگ ته تیار شئ. دا خط چې کله هغې ته لاړو هغې وکتو، هغې خپلو کې مشوره وکړه چې یاره څه وکړو، صحیح دی جي. نو دوی د مشورې دپاره نبي علیه صلات وسلام ته یو درې کسان ولېږله. تاسو درې واړه لاړ شئ، د دې مشرانو چې درې واړه لاړ شئ زموږ د طرف نه نمایندګي وکړئ او فیصله وکړئ. په دې درېو کې په یو خبره باندې څه وکړئ؟ فیصله وکړئ. ټیک ده. بس دا درې واړه راله مدینې منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناسته. نو راغلي خو د فیصلې دپاره و، خو دلته یې د نبي علیه السلام سره مناظره شروع کړه. او مناظره یې پسې شروع کړه د عیسی علیه صلات وسلام په باره کې. یعنی دی دا کوشش کولو چې عیسی علیه صلات وسلام الہ او خدا ثابت کړي. دی دعوه چې عیسی علیه السلام الله دی، خدای دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې عیسی علیه السلام خدای نه دی، د الله بنده دی. په دې باندې د دې دواړو مناظره شروع شوه د نبي علیه السلام د عیسایانو سره. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام تر دلایل دی له ورکړه او دلایلو باندې ونه شوه، نو بیا ورته نبي علیه السلام یې راځئ مباهله کوو. څه کوو؟ مباهله دې ته ویل کېږي چې کله یو طرف ته حق یو بل طرف ته باطلي، صحیح ده، او ته ورته په حق باندې دلایل پیش کړي او په دلایلو کار ونه شي، هغې دلایل ونه مني ستا سره، نو بیا مباهله ده. بیا څه ده؟ مباهله دې ته وایي چې دواړه به په خپله باندې هم راشي، خپل بچي وغیره هم که ځان سره راولي را دې ولي، او بیا یو بل ته دا ووایي چې که بالفرض په مونږ کې دواړو کې څوک په حقه نه وي، باطله وي، الله دې د الله لعنت کېږي په هغې باندې. په دواړو کې که څوک په ناحقه وي د هغې باندې دې الله لعنت وي. د الله لعنت مطلب دا چې د الله د رحمت نه دې لري، یعنې هلاکت او بربادي دې وي. صحیح ده جي. دې ته مباهله وایي. نو نبی علیه صلات وسلام باندې دا آیتونه نازل شو. نبی علیه السلام ورته بیا د آیت ووي، د مباهلې دعوت یې وله ورکړو د عیسایانو ته چې راځئ بس تاسو خو دلیل اسیم نه منئ، دلایل خو اسیم نه منئ، خو راځئ مباهله به وکړو. چې کله ورته ووي د مباهلې، نو هغې سیټ شو، خپلو کې مشوره وکړه، یو بل ته یې وي چې ګوره دا ګورئ دا مباهلې دعوت چې چا راکړی دا خو پیغمبر دی، هم کس نه دی، د الله پیغمبر دی، خو موږ ته پته ده چې د الله حقیقي پیغمبر دی. که د دې سره مباهله وکړو نو مطلب دا دی زموږ هلاکت او بربادي 100% کنفرم ده. لہذا خیر په دې کې دی چې موږ ورسره څه وکړو؟ صلح وکړو. مباهلې ته تیار نه شو، بس صلح یې ورسره وکړه، په جزیه باندې راضي شو. صحیح دی جي.